مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نومو، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی، او پسې لیونی و، د بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوړه دی. نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی وی نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو د زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوزمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي. پلار په مخه که هغه زمانه کې خورش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار، بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا، وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها، یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه، که د دې غم خلاص شو، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچی، غلی دی، هله بچی وایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحال بچی دې څه وایي، لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها، خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصېږي، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي، اوس بلا ته لروستی دی، دې څه کوي، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کې، د رانه خوا نه کې. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کم بنده امین وي په هغه رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم، دې ته مینه بیا وایي. بیا مینه دې ته وایي د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځه سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څوک ځا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک کم چې رسول الله مبارک پې نه ښکاري،
او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بانګونه وي لړ شام ته وتښتېد. اے بلال دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کله دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري. نو شام کې د تخکاری څه چې شام ته ځي وی نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلی ناستو نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل. نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال. نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصلی باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک. نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بے وفائی دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو وی مانه رسول الله مبارک ګیله کوي. نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی. نن به بیا هغه بانګ ویل کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجم دی شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه چې بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحاله خوشحالي ده. بانګ وخت شو بلاله اله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وای نه 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 خامخا به وی. نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک چاته مني د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې کنه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې به کم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه کنه اشهد ان لا اله الا الله تورسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دینوم له ورسید پس مکه پریوت به هوش شو وی وجنه مې پرې دې مې نه وای مکه پریوت به باقی نیم بانګي وی باقیونه ویل شي دې ته مې نه وای دیتا مینا وای. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی ته ځي بڑے والی دي بڑے نه خو لکه پنسي اوچتې دي د ګیټو د نیمو پنډو کې دي رشتہ داران راغلل یا عثمان دا څه کې پنسي د نیمو پنډو ته رسول دي دا څه کې خلک د پورې خان دي زمونږ عادت خدا دی چې پنسي لاندې دي در باندې چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خان دي ښځې خان دي سړي در پورې خان دي اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قمقلو خلقو د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېږدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه ځای دی دې ته مې نه وایي جامم د پیغمبر پشان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځوي اوچته یې کا او چې کم خاورې لګېدلې دي هغه ته لرې که باقي خولې ته واچوي
چې نوړی په ځمکه پرېوتل راوچته یې کړه دغه چل یې ورسره وکړه خاورو ځای ته یې وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته یې سترګې روزي وویل دا وګوره دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه نوړی خاورونه راواغېسته دی پې پوه شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلوله پرېږدم دې ته مینه وایي دې ته سیرت وایي دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي دې ته سیرت نه وایي ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وایي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم زم الحمدلله چې ما له خدای داسې ښکلی پیغمبر او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی دی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا مونځ هم نه کوو بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولیده لاسې مولیده لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې تا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځي دی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځي وی پخپو چې ګرځم دې نه مې رغېدن نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مینه وي نه شو دغه نن نشم کولی تاسو ته به څه ووایم خو جلکۍ درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هو که کنه یو 2% هو که کنه چې کم فرض دي خامخا به کې چې کم واجبات دي خامخا به کې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ته وایي که ظفر لالا للون ګیره کې للون ځه اوس څه کوې وسره چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړی ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلی دی دلته یې پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مکه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان
سمې پرېږده مزېداره یې پرېږده ښایسته پرېږده چې څنګه دا کوه او که نه یې پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه ملنډې ولې کې نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وی هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دته ناست وی دی څه خوري وی سم نه څه خوري پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته نو یو وینځلی یو جام پې ورکړی دا دی نیکبخت له یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی دا پې اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و دا پې اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی وایي دا لیلا را کړي پې اوس کړل تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پې اوس کړل اصل زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب بسونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی د هغې په لاس د چیلی نه اوتي دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلي چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل ساله لیلا بل جام ورکه او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیو او ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی وینځې سارله نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم جوړی نشته بس هغې وی ډېره خردلی پی ورکړل اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورګه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا لتلی دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړل وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم یو پی د سره یي خوراکه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم ورغ کې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو د والی دی نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي لا چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب کړي هله وی راکه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي چې د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جامې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو باندې راغی باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسول زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي دا خلق دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي نو زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لاوړی شو اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د خواني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته راوسه او داسې یې پې وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته وه په دا تندي ټاک ورکړ برکات له وتښتېده او چغې جوړ کړې زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی
درته نه چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور منځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وي تختی واپس را لاړ نه شي الله رسوله زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې ستا ملګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږ وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کا غریبۍ له لوښې تیار کا چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه کنه رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک علي صاحب چې سم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته وایي نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا اوکې او هغه ودوړېږي یا خرابي بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وی ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړې د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېښتل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي له ورکل وی ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په خپل قوم دی تقسیم کا دې ته مؤلفه القلوب وی پیغمبر علیه السلام خو بل شان سخي وکنه یو باندې وی اتیا مسقاله یو مسقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی دغه اختلاف پکشتا خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکا چې څونه به جوړي وی دا یو څه او د انصاف نه کار وال چې هغه نیټه ته یو دو درو دی پاتې شوي رسول الله مبارک دی یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري تر دیوال کې ناسته دغه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دو درو دی پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناسته رضی الله عنه حضرت عمر هم ناسته رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسنه د يهودي وته وي مال خپل قرض راکن خو دو درو دی پاتې دي کجوري راکا او فورا بدرت شروع کړل تاسو د عبد المطلب بچی چې کنه د خلکو پیسې خوري خلکو نه مال والے ویول نه ورکوي او د خلکو پیسې خوري او ما نه مال واغښت او نه راکې یا د خدای بنده دا خلات ودرو د شتا پاتې دي کنه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی پارام کې نه غنیو که نبی علیہ السلام نه وي اوس به سره ته پروتو تر باندې دلته پراته و خو ودرو د شتا قرض کېشتا په دې طریقه څو قرض واړي پلان نکاح خلکو کنځي بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرت وی ولې موږ څه شوي یو غیرتي خلک خوشتا رسول الله مبارک مسکی شو پکار دا و چې هغه سړي ته ویل چې او کنه عمر ټیک وي ستا خو دو درو شته کنه رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وی عمره تا نه مې دې خبرو توقع نه د دې خبرو امید نو تا نه زما د یو بل څه توقع وه زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړو دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړو تاسو ته غیري وته ویلي ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زم محتاج او دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړو څنګه نصیحت چې د الله رسول چا نه قرض والی درې ورځې مخکې ولا تیار ساته زمو دا دې ته پیغمبر وای زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي کوم خوی خدای ورکړي ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم نه د بل نشي سمول
وی عمر لاړ شه دل خپل حق ورکا وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتی ورکا رټه او دې رټه شیخ لاړ هغه خپل حق ولا ورکا 2 منه زیاتی ورکول زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکې دا ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه ولا زیاتی ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا وی اقب نو وی دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې غسله تنکم اسرته دومره لوی عالم کې یو ناپوه او کې نو بیا څه خبره ده زموږ پیغمبر دې دومره بې عزته کړ دومره سپکې دی ورته وي خدا عزت بې عزته کولی څوک نشي پیغمبر له خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګومان کې تا دونه بې عزتي وکړه او ته څه وایي وی عمر ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو همې پکې ټول مونتي وو 2 پکې پاتې وو ټول مې مونتي وو څو پاتې وو 2 یو دا چې د سره څومره جهالت کې که نه نو دی به د غصې په ځای صبر کوي چې څومره جهالتونه کې او غصه کې دی به د غصې په ځای څه کوي صبر به کوي یو به دا صفت دی د غصې او د صبر مقرره شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کې هر څومره کې نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي بد بنه کې وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه قصدن مې دا باسونه کول بې عزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه 2 صفتونه کتل نو مې منتل پکې نور مې پکې مخکې منتي و 2 مې پکې اوس منتل نو عمره راشه ما سره لاړ شه د مسلمانېږم نو لاړ عمر ورسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال میں مسلمانانو ته بیت المال ته وقف دې ته اخلاق وایي داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان کافر مسلمان کوي راځه جمعات ته مونځ کوي ښه چې جمعات ته راوه سپلی او با سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه د وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټی دننه وړو وي پټی وي څوک د یهودیان عیسایان کافر نه نه دا مسلمان وی سلام علیکم وی هغه دین مې نه دی خوښ چې مسلمان د مسلمان نه سپلی پټی شتنن که نشته سیرت جمعات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کېښودل او په هغې وختې او پکې کوزی د جمعات نه او تر پیغمبره شیقې سیرت دته سیرت بیان ده جمعات کې خلکو نه سپلی پټی مسلمان مونځ کوي خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته تې سپلی پټی دا سیرت دی مساله کې شګې ګړی دا سیرت دی پایو کې وباچې دا سیرت دی ټماټر واړه دي لاندې کړي غټ ته پې د پاسه کړي دا سیرت دی افسر ته بدلته غریب ولاړي درخواست به لاس کې په موبایل لګي خبرې به کوي لکه دا غریب دته ولاړ دی دسخط ورته وکړه افسر صاحب داسې کې په موبایل لګي چغې جوړې کړي بل سره تخوا کې ولاړ دی دا سیرت دی دا سیرت نه دی بابو ته به ولاړې ماله دا کار وکړه کښېنه او لګي په موبایل به ګپې شپې لګي خلکو سره وخت ضایع کې تنخوا ردیلې دا سیرت دی دا د پیغمبر سیرت موږ ګپ شپ لوبې ټوکې جوړې کړي دي یو ورځ قومې دي یو ورځ چې دی نو هغه چراغان دی او یو ورځ جلسې او جلوسونه دي او یو ورځ پروګرامونه او میلادونه دي او بس زه عاشق رسول یم هلته پیو کې وبا چې عاشق رسول یم هلته مسلمان له دوکه ورکې عاشق رسول یم هلته 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅه عاشق رسول هلته چین کې چې سامان علي نو په میډ ان چاینا ملي کې په دې میډ ان سنگاپور ولیکه په دې میډ ان جاپان ولیکه په دې میډ ان انګلند ولیکه ا چینی ته ولی چې مسلمان په دوکه کما دا ته مسلمان دا ته سیرت کې دا سیرت رسول دا عاشق رسول
او زه په سیرت عمل کوم او ملا صاحب زه تقریر راته وکړه شابه او نن سیرت النبی جلسه ده او نن د میلاد النبی جلسه او ما ته تقریر وکړه او زه به هلته هغه چین والا هغه ځای نه فیسبوک باندې یو شی شیر کړی دی مسلمان د پاکستان راځي د پاکستان مسلمان نو ما باندې کمزوري شی جوړ کړي د لږو پیسو وی میډ ان جاپان په لیکه وی چې د ډوډۍ وخت چې دوی ته چې راځي چې موږ سره روټۍ وخورئ وی نه ستاسو ډوډۍ ارامه ده نه خورم د 100 روپو ډوډۍ نه خورم ارامه ده او د لکونو روپو دوکه مې وکړه دا حلاله ده مانا نو څه به ووایو کم به وجاړم غریب وجاړم که مالدار وجاړم ملا وجاړم که امي وجاړم افسر وجاړم که نوکر وجاړم صدر وجاړم که وزیر اعظم وجاړم که وزیر وجاړم که ځان وجاړم چا کې به څونه د رسول الله مبارک سیرتي ځان نه به شروع کوم لاول ګورئ ځان نه به شروع کوم بیا به د بل نه شروع کوم نو د پیغمبر مبارک د سیرت د بیان مقصد څه دی د مارونو ولکم فی رسول الله اسوة حسنه من خو نن ځان بدنام کو ځانم بدنام کو چې څومره ټګي کېږي ټګي نو پاکستان پاغې بدنام دی د پاکستان مسلمان پاغې بدنام دی په دوکه د پاکستان مسلمان بدنام دی ما ته یو سړي وی روس کې هلته سپلای پالش کېږي په مشین کې په ګوتو وی نه پالش کېږي دا ته چا ووی نو هلته پاتې کېده په مشین کې پالش کېږي نو هغې قانون دی چې سپلای به مشین له ورکړي پکې به کېدی په دې خوله کې نه به ځان ته راکاږي دننه نه به پالش کړي نو چې پالش بار به یې درته راوغورځوي نو بله به کېدی به ځان ته راکاږي نو بله به پالش کړي نو بیا درته نه راپرېږدي هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې کېدی نو چې هغه روپۍ ځان ته راکاږي نو هغه دویمه سپلۍ به درته راغورځوي نو خلک روسیان هم دغه چل کوي ځان سره هغې خپله سکه د روپۍ ده بس مشین کې لومبۍ راغورځوي خو دویمه نیسي چې هغه سکه کېدي دویمه راوغورځوي پاکستاني ورسره څه چلو د لاړ نو یو سپلۍ دې مشین کې ورکړه هغې پالش پای راغورځول نو بله بل مشین له یوړه بله بل له یوړه نو چې بل له یوړه نو چې هغې کې ورکړه نو هغې پالش کړه نو راویې غورځول بس د کار خو شو د کړومبۍ خو راغورځوي بې پیسو پالش شوې اوس چې روسۍ راغی چې هغه مشین کې خپل بوټ ورکړه او چې څنګه یې تراخ کړه هغه یې تې ونیوه خدایا بل مشین کې چې روسي بوټ ورکړه هغه نه یې ونیوه هغوی فورا کمپلینټ وکړه چې دا زمانګه مشین خراب شوی دی دا خو دویمه نیول پکار دي دا خو دویمه نه نیسي لومبۍ نیسي اوس مشین خو خوله نشته چې ورته وایي چې هغه لومبۍ پاکستاني پالش کړې ده زمارونو خیر ښېګړه مسلمان سره کوي بد به نه کوي حکومت سره به هم دوکه نه کوي او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کوي او چې ښه کې زمونږ پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته نه دا غلطه خبره ده ښه کوه که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي یو هلک په لاره روان دی یو هلک او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیزونه خرڅول د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه څوک بنین څوک جرابې څوک دا بار ملکونو کې مې وي دلته هم وي چې دونه یې خرڅول نو یو دروازه یې ټلی واله یو بوډۍ ښځه وله راووته په هغه ملک کې دا بوډیګانې ځان له په کورونو کې اوسېږي چې بچي وادو کې نو بس بیا بوډا او بوډۍ چې دي نو هغې له ځان له دا کوټۍ موټۍ جوړ کړي ځنګلو کې ډوډۍ وله ورکوي که پکې کېږي چې راووته وی بچې ولې وی دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړی بچې ما سره خو پیسه نشته زه خو ډېره غریب یم دا خو نشم اخیستی خفه کېږه ما خو ته لږ ودرېږه یو منټ ودرېږه دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کم پی ورکړي نو په ګیلاس کې اقه پی راوړل او یخ پی مزېدار او دی هلک له یې ورکړل بچې وي زه خو غریب یم دا سودا درنه نشم اخیستی خو دونه په تا پوه شوم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او وږې ما ته معلومېږي دا ګیلاس پی وڅښه هغه هلک هغه ګیلاس پی وڅښل لاړ بوډۍ کور ته لاړه څه موده پس ډېره موده تېره شوه ډېره دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک ورته وشو ګاونډیانو یوړه هسپتال ته چې هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته یوړه چې څنګه یې یوړه هسپتال ته دا بېهوشه وه ډاکټرانو وی چې د دې خو د زړه والونه بند دي اپریشن پکار دی فورا یې ولا اپریشن کړی دی فورا غټه سرجري کړې ده
او والونه د زړه بدل کړي دي او چې بوډۍ په هوش کې رااله ویې کتل چې دا د کوم ځای پرته دی نرسانو ته وي ډاکټر دا کوم ځای دی وي دا خو پرایویټ اسپتال دی وي دا څه چل شوی دی وي دا تا ته زړه ټیک شوی بېهوشه وې نو چا راوړې نو موږ د علاج وکړو چا راوړم نشته اوهو بوډۍ ځان ته په ژړا شوه په خیر وشوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي دا پیسې به څوک ورکوي دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن وشو دا خو د شپږ اوه اتو ګروپ اپریشن دی ډوډۍ دارو درمل خدمت دا به څوک ورکوي زما ګاونډیان دې برباد شي خو بس مړه به خبره به خلاصه وکنه دا څه په جنجال ما سره پیسې کم دي دا به څه کېږي بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي پیسې به څوک ورکوي بل به مې څوک ورکړي چا ظالمانو راوړم مړه به ما چې کله دا هغوی ډسچارج کړه کاونټر له ورله اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څونه وي ورکولی خو نه شم خو دا به څه کېږي کاونټر والا ورته وایي زما بل راوباسه هغه ولا غاټ بل راوویسته وي ستا په دې اپریشن 15 لکه روپۍ خرچه شوې ده نو جې پره کېدو شو نه وي خفه کېږه ما بوډۍ ولې وي هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي ته راوباسه چا داخلي کړي دي هغې ته اعلان دی انګریزي کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوي دي اوهو چا داخلي کړي دي ته راوباسه چې لاندې فایل ته وکتل نو په انګریزي کې په هغې یو جمله لیکلې وه په انګریزي کې یو جمله لیکلې وه سو تھینک یو فار اے گلاس آف ملک دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریه ستا ډېره شکریه د یو ګیلاس پیو شکریه بوډۍ پوه شو چې دا خو هغه هلک داخلي کړي دي چې کوم هلک له ما ګیلاس ته یې ورکړي دي معلومات واخیستل چې دا په هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریه ادا کړم وی دا د اسپتال مالک دی دا هلک چې ته کله راوړې اسپتال ته د مشر ډاکټر دی او ته یې وکتې او دا خو هغه بوډۍ ده چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پیس کړلی دي هله فټافټ اپریشن ولا وکړې اپریشن دی وشو علاج دی وشو او هغه وی چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړې هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی ځان له اسپتال جوړ کړی د اسپتال مشر انچارج دی خېګړه نه روکېږي ښه بلکل نه روکېږي او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي که د انسان سترګه ړنده شوه تا ورسره خو کړل د هغه کیمره فیل شوه تا ورسره خو کړل د الله کیمره نه فیل کېږي ښه کوه او پښتانه وي په دیوالې وروله او رب العالمین د ښه خوی د برکت نه انسان ته دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي نو یو خو د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دا دی چې د خلکو ته ښه خوی وښیم ښه خوی څه شی دی دا هغه د طالبانو خبرې درته په جمعه کې نه کوم ستاسو د پوهې افسانې خبرې درته کوم ښه خوی دا ته وایي چې بندم خوشحاله ساته بنده مه خفه کوه دلازاری د بنده ماله بنده سره دوکه مه کوه ټګي مه کوه د مسلمان مال ته بړې مه وه مال ته مه وه غلا ته مه کوه ډاکه مه کوه دې مه خفه کوه د ښځې ته په بد نظر مه ګوره د لور ته په بد نظر مه ګوره د چا مور ته په بد نظر مه ګوره خپله خور لرې خپله لور لرې خپله مور لرې که ستا لور ته ستا خور ته ستا مور ته څوک په بد نظر لګي نو ته پې مرګونه کوې نو ته ولې د بل خور د بل لور د بل مور ته په سپک نظر ګورې یا بدعملي ورسره کوې غلا مه کوه ښه شی نه دی که تا نه څوک غلا کوي ته جنګ پې کوې جګړه کوې نو ولې بل نه غلا کوې ډاکه مه کوه که ستا په کور څوک راغی ډاکو نو ته خو هغه وجنې نو ته د بل ډاکه ولې کوې ظلم مه کوه مسلمان سره که تا سره مسلمان ظلم وکړي ته څونه خفه کېږي نو ته ولې بل مسلمان سره ظلم کوې نو مسلمان سره ښه سلوک کول او ښه ښېګړه کول او مسلمان سره زیاتې نه کول مسلمان نه خفه کول د مسلمان خاصیت دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي نو بلی مسلمان خفه کې
ځان له څه خوښې بل له خوښ کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې ځان له کوم شی خوښې بل له مغسې خوښ کړي. ځان له یو شی خوښې بل له بل شی خوښې، دا سوچه مسلمان نه. نو یو دا خښوي شو. او دویم خښوي هغه دی چې الله سره م خښوي وچلوه، پروردګار مه خفه کوه، مه خفه کوه. الله خو تا سره ډېر احسان کړی دی. الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه. مونږ نه سپیم جوړولی شو، مونږ نه خندیران هم جوړولی شو، مونږ نه مږې هم جوړولی شوې، او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو. مونږ یې د کافرو ملک هم پیدا کولی شو، مونږ یې د زناکارې مور نه هم پیدا کولی شو، مونږ یې د بدعملې او بربنډې مور نه هم پیدا کولی شو. مونږ له به ښکلې شکل لا کړی، مور به مو بدعمله وه، مور به مو زناکاره وه، د زناکارې پی به م سکل. نه، د سوچه مور نه خدای پیدا کړو، د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو، او د سوچه مسلمانې مور پی مسکل، او د سوچه مور غیږ کې ملتې والی، سوچه مور تربیت وکړه، سوچه پلار تربیت وکړه، مسلمان ملک کې پیدا کړو. رښتیا ووایه دا د الله احسان دی که نه دی؟ نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل، بیا ډوډۍ هم دله درکوي، رزق هم دله الله درکوي، بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل، بیا دله نور پیدا کړه، بیا دله هوا پیدا کړه، بیا دله بچي درکړل، ښځې دله درکړې، لاس پوی دله درکړې، روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړ، لوی نعمت د ایمان. نو دا الله ولې خفه کړو؟ نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مه خفه کوه، خوشحاله ساته. ښه اخلاق الله سره ده چې الله مه خفه کوه، الله خوشحاله ساته. نو رسول الله مبارک دې له راغلی دی، صحابو ته دا چل خولی دی، دی خولی دی صحابو ته. او دویم د رسول الله مبارک د راتلو مقصد څه دی؟ انما بعثت معلما، دې له خدای لېږلی چې تاسو قرآن د توخیم او په قرآن هم پوه کم. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو، نو یو سوال یې کړی الله نه. لومبی خدا وی اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. چې عبادت وکړي لومبی به دا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي. چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشحاله، نو ستا سوال به الله بیا پوره کوي. الله تقبل منا، دا لوی عبادت مونږ وکړه، ستا کور مو جوړ کو، خدای دا خو قبول کړه. قبول څه؟ ته پرې راضي شه. او د هغې نه پس الله ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. الله زما په دې اولاد کې، د اسماعیل په دې بچو کې، په دې اولاد کې خدای یو پیغمبر پیدا کړه، یو پیغمبر پیدا کړه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعاء جدی ابراہیم، زد خپل نکه ابراہیم دویم. هغه چې کومه دعا کړې وه چې زما په اولاد کې، د اسماعیل په اولاد کې یو پیغمبر پیدا کا عظیمه، رسول الله مبارک فرمائی هغه دعا زما په حق کې قبول ده. رسول الله مبارک فرمائی رسولا یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دير زورا ور ذات الله، دير لوی د حکمت او د علم ذات الله. هغه پیغمبر چې زه ول سوال کوم چې زما په اولاد کې پیدا کا، الله غلی یو کتاب هم ورکا. کتاب څه شی دی؟ قرآن شریف. پیغمبر څوک دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زنویم رسول اللہ مبارک وی دے دعائے ما په حق کی قبول ده. کتاب مورکا قرآن چې دا کتاب لولی دی امت تا. رسول اللہ مبارک قرآن امت تا ولست صحابه تا. او بیا څه په کتاب پوی کی چې اقیم الصلاة سمانا ده، منځ پابندۍ سره کو. څه شی دی منځ؟ څه وخت به کوم، څو رکعاته به کوم. آتو زکات، زکات ورکوي. نو پیغمبر به په دې پوهی چې زکات څه ته وایي، څونه به ورکوم، چاله به ورکوم، کم وخت کې به ورکوم، او په کم څونه مال کې به څونه ورکوم. یعلمهم الکتاب والحکمه، او بیا ورته د دین نښې وښیي، د دین آثار ورته وښیي، حکمتونه ورته وښیي.
سنت وته خی نقشې د دین په ولا پوی کې مثالونه ورکی پوی کی منځ بکې کده ونه کس چل بکېږي چا سره به قیامت کې پاسه نقشې وته خایا حکمتونه خایا د دین نخ او آثار وته خایا پروردگارا او صد پارا و یزکیهم نو یو به تعلیم د کتاب ورکی او داغه نه پس کوي یزکیهم دې ته به داسې چلونه خی چې د دې زړه به د ګنا نه پاکي بیا الکه پیغمبر رسول الله مبارک شو کتاب قرآن شو او څوک په پوهه کړل صحابه کرام په پوهه کړل او داسې پوهه کړل یزکیهم داسې صفا او ستر کړل داسې صفا او ستر چې تر قیامت پورې به د رسول الله مبارک د شاګردانو او د صحابه په شان صفا او ستر مخلوق پیدا نه کې ذکر خو الله فرمای ولکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر مبارک ستاسو د پرخ کول نمونه ده نمونه به پیژنې علاوه نمونه دیونه پیژندلا نو ته بسنګ ده الکه بازار ته چې ټوکړه نمونه وړې دا نمونه ټوکړه راکا دا نمونه راکا نو هغه نمونه بدن سره ګرځي که بنه ګرځي نو لاول به د پیغمبر مبارک نزان خبر کې نو علاوه د هغه په شان ځان جوړې کړي استا نمونه د نمونه به معلومه که به نه معلومه نو موږ د نمونه نه ده معلومه موږ ته پته نشته رسول الله مبارک کله پیدا دی پته نشته ټول خلق 12 تاریخ 12 وفات 12 ربیع الاول باندې دنیا لګیا ده د رسول الله مبارک جشن مناوي په دې تاریخ پیدا دی ټول پاکستان بار ملکونه دنیا انخته ده 12 ربیع الاول 12 علماء تحقیق کړی چې 12 نه دی تا ته دا پته نشته هلکه دې میاشتې ته خلک 12 وفات وایي څه ورته وایي 12 وفات په دې 12 د رسول الله مبارک وفات شوی بعض علما دې کوم تحقیق کوي چې دا 12 د رسول الله مبارک د وفات ورځ نه ده دا 12 د رسول الله مبارک د وفات هم نه ده چې کوم رسول الله مبارک کوم سویلی دی په عرفات کې د جمعې په ورځ د جمعې ورځ 9 ذی الحجه ده او د جمعې ورځ د 9 ذی الحجه رسول الله مبارک تقریر کړی دی او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ذی الحجه بیا محرم بیا سفر او بیا پر ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه تللی دی هغه ورځې علما شمیرلی دي هغه ورځې دا هغه ځای نه شمیرلی دي او هغه حساب د بخاري او بل حدیث خو طالبانو خبرې دي تاسو ته هغه نشم کولی نو بعضې علما د هغې په بنیاد 12 د وفات هم نه یاد د ګل پر ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی څه پر ورځ باندې ګل پر ورځ وفات دی په دې د ټول امت اتفاق دی نو چې هغه حساب کتاب کوي که نه که میاشتې د یو کم دیرش شلې که د 10 دغه 2 میاشتې لکه یو د یو کم دیر شو بل د یو د 10 شلې د ګل ورځ نه جوړېږي 12 د ګل ورځ نه جوړېږي نو موږ ته خو اول د خپل پیغمبر د پیدایش او د وفات تاریخ نه دی معلوم دا پته نشته ډېرو مرګرو نه به زه تپوس وکړم چې 100 کاله په مکه کې تیر کړي دي پته نشته 100 کاله په مدینه کې تیر کړي دي پته نشته مکی سورتونه کم دي مدنی کم دی پتہ نشتا رسول الله مبارک سو بی بیانوی پتہ نشتا نکاح سنگ کړی دا د شپې منځي سنگ کړی دی بی بیانو سره جون سنگ تیر کړی دی بچو سره جون سنگ تیر کړی دی گاونډي سره جون سنگ تیر کړی دی پتہ نشتا رضی با قیامت کې الله لبه ورځي الله بوی د رسول الله مبارک ما تعالی نمونه لګلې وا ته پتہ وا نه څنګه دنیا خو ماته معلومه ده کنه هلکه زمیدار پکې شته دا وته پته چې زه به غنم په کومه ورځ کرم کومه میاشت به کرم لو به په کومه میاشت کوم په کومه ورځو کې به کوم دکاندار ته هم پته ده دکاندار هم خبر دی د خپل حساب کتاب نه دا سودا دی میاشت کې دا واله مودې کې دا دی داری او دا لوګان واله مو خرصوم او دا پیښوري دی پاکستان او دا پنجابي دی او دا دی دا بروخ کرم او دا به ټنګره کرم څونه موږ ځان پوي کړی
هلته بیت الله ته لاړ شي، حج ته لاړ شي، غریب عمرې له لاړ شي، قسم په خدای که څه نه خبرې اس پته ورته نه لګي. یا که اوس سړی لګیا دی عمره کوي، طواف کوي، حاجي صاحب ما ته خبره کوله سوراب احمد حاجي صاحب بابا طواف کوي، ما ته بچي پښتونو وی دا خلک به کله ودرېږي، دا خلک چې طواف کوي دا به کله ودرېږي. مې ولې وی زه خو راغلم پې مې ماتې شوې او ګردم دا خلک خو نه ودرېږي، موږ یې قتل کړو. و بابا جی دا نه ودرېږي، دا خو څه راځي او څه ځي، اووه چکرې وا او خبره دې خلاصه وه. اوس راته په عمره کې یو سړي خبره کوله، یو سړی راله مخې راغی وی جامو کې لګیا او صفا مروه ته روانو. مې څه کې وی صفا مروه ته ځم که رسای کوم منډه وامه. مې بابا جی صفا مروه ته خلک اله منډه و چې احرام کي که نه. وی نه زه خو چې کدم طواف وکړم نو صفا مروه پسې کوم، زه خو یې بېخته مه وویستم. خفه کېږو به نه. د 100,000 روپو کار چې څوک را روانوي، د 100,000 روپو څونه خلکو نه تپوس کې، د 100,000 روپو کیبن جوړی، 100 نه تپوس کې چې د ګنډېرې خرڅ کما، نو که ټماټر خرڅ کما، نو که ګوپیان خرڅ کما، نو که دا کیبن مرزو کې جوړ کم، که تورنګزو کې جوړ کما، که دا دکان جوړوم چې د تیل مالګې جوړ کما، او که د بل شي جوړ کم د بل. د دنیا سره زمونږ مینه د 100 نه تپوس کو. حج لزو پته نشته، عمرې لزو پته نشته، هېڅ ته نه یم خبر. خدای شته که هغه غریبانان هلته هېڅ ته نه دي خبر. ما ته تلیفونونه کېږي چې عمرې له راغلی یم دلته، دا طواف به څنګه کوم، او تا معلومات نه دي کړی، یاره چې نه دي کړی، دا سایې به څنګه کوم، هېڅ پته غریب ته نه لګېږي. دین سره زمونږ مینه نشته، خفه کېږم نشته مینه، محبت نشته. عشق د خولې باندې کار نه کېږي، عشق د عمل باندې کار کېږي. مینه د خولې باندې کار نه کېږي، مینه د عمل باندې کار کېږي. که ته په خولې په تسبیح روزانه 15 زره وې زه محبت عاشق رسول، د رسول سره محبت عاشق رسول، خو ستا مخ د پیغمبر د مخ په شان نه دی. تا ته د پیغمبر مخ ښکلی نه ښکاري، تا ته د رسول الله مبارک چهره ښکلی نه ښکاري، ستا سر د پیغمبر د سر په شان نه دی، ستا اخلاق د رسول الله مبارک د اخلاقو په شان نه دي. تاسو نه تپوس کوم ما پرېږدې دا سړی په دا مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی؟ دا د پیو مجنون دی، دا د وینې مجنون نه دی.